ورکه لاله یا هیر مې نه یې، لنډه او دردونکې کیسه، امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. زما یې واده همدومره یاد و چې د واده وریجو کې مالګه زیاته وه، او تر ډیره په کلي کې دا متل و چې مالګې سره ګزاره کوئ، د شبنم او پرهیز واده ترې جوړ نه کړئ. د شبنم پلار د شبنم له تولد مخته له خپل یوه دوست سره واده کړې وه، که لور وشوه ستا زوی ته یې درکوم، او که زوی وشو لور به راته راکوي. څه وخت وروسته بدبخته شبنم وزیږېده او د تولد پر ورځ د پرهیز په نامه شوه. پرهیز هم هغه وخت 4 یا 5 کلن و. وخت تېرېدو چې پرهیز له دغه اړیکې خوښ نه برېښېده، خو په دې راز یوازې پرهیز او د پرهیز پلار خبر و. پرهیز یې پلار ته وویل چې دا اړیکه به له منځه یوسو، خو د پرهیز پلار او د شبنم پلار نه منله، ځکه ورته شرم و. بالاخره واده وشو، خو پرهیز په زړه کې د غچ اخیستلو لویه برنامه د شبنم لپاره درلوده. له واده یې میاشت نه وه تېره چې مېرمن یې دلته پرېښوده او خاوند یې لاړو خارج ته. 1 کال، 2 کاله، 5 کاله تېر شول، خو درک یې نه شو رامعلوم. د کلي خپل خپلوانو له جینۍ وغوښتل چې محکمه کې ترې طلاق واخلي او کوم بل خاوند وکړي، خو جینۍ نه منله. جینۍ د خپل خاوند په هغه مینه چې لا یې میاشت نه وه پوره ډاډه وه چې هغه به حتما راځي. جینۍ د جدایۍ او تنهایۍ سختې ورځې زغملې، ځکه باور یې درلود چې پرهیز به بیرته راځي. خو احمق پرهیز د خپل پلار او د شبنم د پلار د حماقت زور له شبنم څخه ویستلو. پرهیز شبنم ته په لیکونو کې ډاډ ورکاوه چې زه راځم، د خلکو خبرو پسې مه ګرځه. 10 کاله نور هم ووتل. د جینۍ شبنم مخ پر زړېدو وه چې د پرهیز لیک دا ځل ډیر په ځنډ راغی. شبنم خورا خوښه او په جامو کې نه ځایېده. هغه خپله په لیک لوست نه پوهېده او لیک یې لومړی خپلو همزولو ته پټ ور وښود چې ویې ګوري څه یې لیکلي. لیک یې همدومره لیکلي و: مېرمنې، نه غواړم بیرته هېواد ته درستون شم. کاشکې مخکې مې درته ویلي وای چې ما دلته ښځه کړې، اولادونه لرم، ژوند لرم او د ژوند پر چارو کې سخت مصروف یم. وخت مې پیدا نه کړ چې ته مې لا وړاندې خبره کړې وای. په همدې خاطر درته لیک استوم چې ته له ما څخه ازاده یې. شبنم وویل څه؟ همزول یې ورته وویل صبر، لیک لا پاتې دی. لیک کې نور لیکل شوي وو: زه بخښنه غواړم چې لیک مې په ځنډ در واستوو، په دې هیله چې د ژوند ښه ملګری درته پیدا شي. شبنم له ډیره درد او شرمه خپلو همزولو ته هم ونه کتل. لیک یې د هغې له لاسه کش کړ او لاړه. شبنم په ځغاسته کور ته ننوته او خپلې خونې ته لاړه. په تخت کې ځان واچو او په چیغو چیغو یې وژړل. د پرهیز مور و پلار د شبنم خواته راغلل او پوښتنه یې وکړه: شبنم څه پیښه ده؟ څه خبره ده؟ شبنم ورته د لیک کیسه کوي او په ژړا ژړا کې وایي: کاکا، ستا پرهیز په 19 کالو کې دومره وخت پیدا نه کړ چې ما ته یې ویلي وای له ما ازاده یې. ولې ما څه ګناه کړې وه؟ کوم داسې بد مې در رسولی دي چې زه یې دومره لویه سزا ګورم؟ بس نوره زه ځم. ستا زوی ځواب راکړ: ځان ساتلی شم، د پلار کور ته هم نه ځم، خو ستاسو له کوره زه ځم. د پرهیز پلار ورته وویل ته صبر، زه یو ځل له پرهیز سره اړیکه ونیسم چې په خبره سم ځان پوی کړم. پر سبا یې د پرهیز پلار د بازار له پیسو زنګ ور ووهه. پرهیز ورته وویل هو، هغه شبنم مې ځواب کړه، ځکه زه دلته ښځه او بچیان لرم او نشم کولی هغه دلته راولم، ځکه دلته د یوې ښځې اجازه شته. پلار یې ورته وویل زویه دا څه وایې؟ دلته کور کلی دی، شرم دی، پیغور دی، داسې څوک نه کوي. خلک 4 هم کوي، خو په پښتنو کې د ښځې پرېښودل ډیر بد کار دی. پرهیز ورته وویل پلاره، دا فکر به دې هغه وخت کړی وو چې شبنم د زما له ټاکنې او خوښې بغیر زما په نامه کوله. هغه وخت دغه شرم، پیغور او بد کار ولې سترګو ته نه درېده؟ زه بیرته افغانستان ته نه درځم. ته او د شبنم پلار بازار ته لاړ شئ، شبنم یوسئ او په شریکه یې خرڅه کړئ، تر څو مو انډیوالي قایمه پاتې شي، ځکه ستاسو په انډیوالۍ کې زما ژوند برباد شو. ځکه ما نه غوښتل چې بې سواده جینۍ سره واده وکړم. زما بله جینۍ خوښه وه، خو تاسو زه له کوچنیوالي زنداني کړی وم. ما سره هیڅ بله لار نه وه. دا چې پلار مې نور څه درته نشم ویلی، پر ما حق لري، خو دا زما د ژوند مسله وه او حق یې زما و چې ټاکنه مې کړې وای. نور نه غواړم دې موضوع کې وغږیږم.
بیا ځلې د دغې موضوع اړوند زنګ راونه کړي ته پوهیږې شبنم او د شبنم پلار درته مبارک دی وي د خدای په امان. د پرهیز پلار ناهیلی کور ته راغی او په دروازه لاره ننوتلی نه و چې شبنم او د پرهیز مور ترې غبرګ وپوښتل له پرهیز سره د خبرې وشوې؟ هغه ورته وویل هو وشوې. شبنم ورته وویل څه وویل؟ د پرهیز پلار خاموش و خپلې خونې ته لاړو. شبنم پوه شوه نور یې خپل بار و بستر وتړله او ماښام ته نږدې د پرهیز دوی له کوره ووتله. هغوی هم دا ځل د راګرځېدو هېڅ هڅه ونه کړه. ماخوستن ناوخته د پرهیز مور د پرهیز پلار ته وویل سړیه راځه د شبنم دوی کور ته به ورشو. هغه جینۍ ماښام له کوره ووته د لاسه به یې کړو. بله ورځ ما بازار ته بوزه زه به پخپله له پرهیز سره وغږېږم که زړه کې څه رحم پیدا شو. د پرهیز پلار او مور روان شول او ناوخته هلته ورسېدل. د شبنم مور پلار حیران و او پوښتنه یې ترې وکړه چې ناوخته مو څنګه راپېښه وکړه؟ خدای دې خیر کړي. د پرهیز مور پلار سمدلاسه پوه شول چې شبنم رښتیا هم د پلار کور ته نه ده راغلې. د شبنم مور چای تیاراوه چې د پرهیز پلار د شبنم پلار ته ټوله خبره وکړه. دوی ډیر جګرخونه شول او پریکړه یې وکړه چې د شبنم مور به نه خبروي ځکه د شبنم مور د فشار تکلیف لري. خو د دوی ټولو خفګانه او جګرخونۍ د شبنم مور شکمنه کړه او بار بار یې له دوی وپوښتل چې څه کیسه ده. د شبنم مور ډیر تلاش وکړ خو دوی ورته خبره ونه کړه. یو ځل یې د پرهیز مور ته وویل ته صبر زه شبنم ته زنګ وکړم هغه به خبره وي تر څو مې پوهه کړي. تاسو خو هسې هم حال راته نه وایئ. د شبنم مور ټلیفون راواخیست د شبنم نمبر یې ډایل کړ خو زنګ نه ورتلو. شکمنه شوه ویې ویل چې هر څه دي خو په شبنم لور دي ځکه د هغې ټلیفون کله هم نه و بند. دوی ټولو ډاډ ورکوو چې نه هغه کور کې ده او هیڅ مسله ورته نشته. د شبنم مور چادري راواخیسته او ویې ویل سمه خبره راته وکړئ که نه اوس به دا توره شپه د شبنم خواته ورځم. د پرهیز مور ورته خبره وکړه. د شبنم مور په چیغو چیغو وژړل او حتی ګاونډیانو یې هم چیغې واورېدې. اوس خلک خبر شول او باید شبنم پیدا کړي چې چیرې لاړه. د شبنم او پرهیز پلارونه ډیر ستومان خجالت او خوره غمجن وو. د شپې 1 بجه شوه چې په دې حال کې د شبنم مور بې صدا شوه او لومړیتوب دا شو چې هغه روغتون ته یوړل شي. سبا سهار 8 بجې وې. د شبنم او پرهیز پلار په روغتون کې وو او د شبنم مور هم په هوش راغلې وه. روغتون ته یو امبولانس راننوته او ورپسې ډیر خلک هم راننوتل چې کوم څوک مړه دي. د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوه او داسې اوازې وې چې په سیند کې د کومې جینۍ مړ جسد پیدا شوی دی. د پرهیز پلار ټکان وخوړ او په بیړه ورپاڅېده چې ګوري شبنم ده. د شبنم پلار خبر شو په چیغو چیغو یې وژړل او ویل یې کاش ستا پر ځای زه مړ وای. دوی نه غوښتل چې د شبنم مور خبره کړي خو د شبنم مور له نرسې پوښتنه کړې وه چې بیرون دا بیروبار د څه شي دی. نرسې ورته ټوله خبره کړې وه او هغه لیک یې هم ورښکاره کړی و کوم چې پرهیز شبنم ته راستولی و. دا چې د شبنم لیک لوست نه و زده نو دا معلومه نه شوه چې همغه لیک پر شی پر چا لیکلی و چې ګرانه پرهیز جانه مننه ستا لیک راورسېده او زما جواب به هم حتما در ورسیږي. خوښه او خوشحاله ژوند ولرې. نرسې د لیک په پای کې د شبنم مور باندې 3 ځله غږ وکړ خو هغه او شبنم دواړه د یوې لارې ملګرې وې. خیر دی که نه کیږي په شګو دې اوبه نه تړي. خیر دی که نه کیږي په شګو دې اوبه نه تړي. سړی دې زر مړ شي خو چا پسې د زړه نه تړي. د تقدیرونو پاکه خدایا د تقدیرونو پاکه خدایا زه د ازل له برخې ډیره تنګه یمه. په ما به ښې ورځې رانشي ګډوډ خوبونه مې بېګا لیدلي دینه. د کبرجنو خلکو زور دی زما باڼو کې اوښکې ډنډ ولاړې دینه. چې مې د سخت یار خبریږي په ما به درد د زړګي څه کړي وینه.
د خوشحالۍ بخت مې کوټه دی، د خوشحالۍ بخت مې کوټه دی، غم مې د زړه په ډاګ خیمې وهلي دینه. که د راتلو دې اراده وي، که د راتلو دې اراده وي، بیړه راوکړه اخري شېبې مې دینه. خدای دې په زړه سوری سوری کړه، خدای دې په زړه سوری سوری کړه، چې در معلوم شي د دردمنو زړو حالونه. تاوان د دواړو برابر دی، تاوان د دواړو برابر دی، ما ته بایللې تازه بایللی یمه. نورې خیرې به درته نه کړم، نورې خیرې به درته نه کړم، د وړکي غږ دې په کور مه وشه مینه. چې ستا غمونه مې مړ نه کړي، چې ستا غمونه مې مړ نه کړي، د غریبۍ تبې مې ډېرې تېرې دینه. ماښامه ستونی مې راډک دی، ماښامه ستونی مې راډک دی، د کوم دیوال ډډې ته چیغې ووهمه. زما په حق کافره یاره، زما په حق کافره یاره، د بزرګۍ کیسې دې اورم وخاندمه.